دا بروفین خپلو ماشومانو ته هرګز په دې څلورو علاماتو کې مه ورکوئ، ځکه چې په دې علاماتو کې دا بروفین ورکول بې انتها نقصان دی او منع دی. که چیرې ماشوم ته په معده کې زخم وي نو دې ټایم کې بروفین مه ورکوئ، ځکه چې په دې کې ایبوپروفین دی او دا په معده کې نور هم زخم جوړوي. یا که چیرې د ماشوم بار ساه بندیږي او ساه یې لنډه کېږي نو دې دوران کې هم تاسو بروفین نشئ ورکولی. یا که چیرې ماشوم ته د ګردو مسله وي یا د ینې مسله وي نو په دې علاماتو کې هم تاسو هغو ته نشئ ورکولی. چې کله هم تاسو په دې علاماتو کې ورکوئ نو تاسو به خامخا د مستند ډاکټر نه تپوس کوئ. دا بروفین استعمالي که چیرې د ماشوم تبه وي هغې دپاره استعمالیږي، یا که چیرې د ماشوم د سر درد وي، یا که چیرې د ماشوم د وجود درد وي، یا که چیرې د ماشوم د هډوکو درد وي، یا که چیرې د ماشوم د غاښونو درد وي، د علاماتو دپاره استعمالیږي. د دې سایډ افیکټ او نقصانات دا دي، خو دا په 100 ماشومانو کې چېرته په 2 یا په 3 ماشومانو کې راځي چې د بروفین استعمال نه بعد په ماشوم باندې سر ګرځېږي یا په سر تاویږي یا د هغه زړه کچه کېږي، ماشوم خوله وچولی شي چې بار ماشوم بیا اوبه څښل غواړي. او چې کله د ماشوم تبه زیاته شي نو بیا هم ماشوم بار اوبه غواړي. نو په هغې دوران کې به تاسو دا احتیاط کوئ. او په خېټه کې درد را پیدا کوي او د ماشوم چې کوم ورکوټي بول دي، کوم ته چې یورین ویل شي، هغه ماشوم ته بیا بار ورولي. خو که چیرې تاسو دا بروفین زیات استعمال کو نو دا د دې سایډ افیکټ دی، او دا سایډ افیکټ په 100 ماشومانو کې چېرته په 5 ماشومانو کې راځي. همدغه شان میډیسن انفارمیشن دپاره ډېر مستقیم در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.